سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته یو ډېر زیات زبردست او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې دا اپلیکیشن ډېر زیات خوندور اپلیکیشن دی. تاسو به ارمان وکړئ کاش له دې اپلیکیشن څخه زه مخکې خبر وای. نو دوستانو، دا ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن انسټالول د هر چا لپاره ډېر زیات ضروري دي. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو دوستانو په ډېر زیات په نن باندې هیله کوم دوستانو د سبسکرایب بټن باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ، په حال باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. دوستانو، د دې اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې پرېښی. که ډسکرپشن تاسو ته نه معلوم وي دا کوم ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ، دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې چې کومه ذریعه خلاصېږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې ما لیکلي د اپلیکیشن لینک دا دی. تاسو به راشئ په دې خط باندې به کلیک کړئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او دوستانو، که چیرته زموږ دغه ویډیو تاسو په فیسبوک کې ګورئ، دوستانو که دغه ویډیو زموږ ویډیو په فیسبوک کې تاسو ګورئ، نو دغسې به ما په لومړي سر کې ورته لیکلي وي د اپلیکیشن لینک دا دی. تاسو به راځئ په شنه خط باندې به کلیک کوئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن راډاونلوډ کوئ. نو دوستانو، درته ښیم چې دا کوم اپلیکیشن دی چې دا اپلیکیشن ډېر زیات ضروري دی. ګورئ دوستانو، دلته تاسو ته شین خط ښکاري، دا شنه ټاپه وینئ دوستانو. ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم. که تاسو د موبایل په هر ځای کې یاستئ، په هر اپلیکیشن کې تاسو کار کوئ، که تاسو فیسبوک کې کار کوئ، که تاسو یوټیوب کې کار کوئ، که تاسو په هر اپلیکیشن کې کار کوي، تاسو سره دا شنه ټاپه ځي. ګورئ دوستانو، زه دلته مثلا اوس یوټیوب ته راشم. ګورئ دوستانو، دا شنه ټاپه دلته ما سره روانه ده. که زه مثلا بل ځای ته لاړ شم، لایټ فیسبوک ته ځم، ګورئ دا ټاپه ما سره روانه. که زه لایټ فیسبوک نه بل ځای ته ځم، نو دا شنه ټاپه ما سره ځي. ګورئ دوستانو، دا ډېر زیات خوندور. ګورئ دوستانو، زه بیرته راځم، دلته کلیک کوم، بیرته دلته پیج ته راځم. ګورئ دوستانو، دا ګورئ دوستانو، ما پرې چې کلیک کله مې چې کلیک پرې وکړ، ګورئ دوستانو تاسو ته وښیم. ګورئ دوستانو، په دې شنه ټاپه باندې زه کلیک کوم. ګورئ دوستانو، هغه اپلیکیشن چې ډېر زیات ضروري اپلیکیشن یې هغې ما ته ټولې راواخیستو. یعنې زه که ته په موبایل په هر ځای کې که نه، بیا ته اسانۍ سره کولی شي چې د دې لارې یو اپلیکیشن په اسانۍ سره راواخلي. ګورئ دوستانو، دلته مثلا زه په لایټ فیسبوک کې یم، دلته په دې باندې زه کلیک کوم. زه غواړم چې غټ فیسبوک ته لاړ شم، نو په دې باندې کلیک وکړه، په اسانۍ سره به درومي. ته چې بیا دلته وځې او ته مثلا دې ځای کې رادرومي، دلته بیا فیسبوک ګورې، غټ فیسبوک ګورې، دا ډېره سخته ده. ته مثلا تیار په لایټ فیسبوک کې دلته په شنه خط باندې کلیک وکړه. مثلا زه ځم پلی سټور ته ځم، نو پلی سټور باندې کلیک وکړه، په اسانۍ سره لاړ شم. له پلی سټور څخه بیرته غواړم لایټ فیسبوک ته راشم، نو بیرته کلیک وکړه، بیرته په اسانۍ سره. نو د اپلیکیشن چې د ډېر زیات خوندور دی، او د اپلیکیشن څخه زه ډېره پخوانه ګټه اخلم، او تاسو ته هم دغه اپلیکیشن ما درخو. دغه اپلیکیشن تاسو لازمي انسټال کړئ. چې کله اپلیکیشن انسټال کړو، نو تاسو به د اپلیکیشن خلاص کړئ. چې اپلیکیشن مو خلاص کړو، په لومړي سر کې به تاسو دغه انیبل کړئ، یعنې دا به آن کړئ. تاسو دلته به راشئ، دلته به هغې اپلیکیشن یې تاسو ورته انتخاب کړئ چې کوم اپلیکیشن یې تاسو ډېر زیات ضروري وي، او تاسو په دې اپلیکیشنو کې ډېر زیات کار کړئ. یعنې فولډر وي، هر څه وي چې هر څه کې تاسو کار کوئ، ګیلرۍ ته زیات ځئ یا بل شي ته زیات ځئ، نو تاسو به تاسو به دلته خلاصوئ. دا یعنې دلته دا ګوره بند وي، دلته بیا تاسو داسې خلاصوئ چې هر اپلیکیشن ستاسو په کار وي. چې بیرته وروسته موږ تاسو دلته راشو، دلته کلیک وکړو، نو لاندې چې دې ته موږ دې ته رنګ هم چینج کولی شو. ګورئ دوستانو، دلته رنګ ورته چینج کولی شو. مثلا دا شین دی، دې ته سور رنګ هم ورکولی شو، تور رنګ هم ورکولی شو، چې څه رقم ستاسو خوښ وي. نو دوستانو، دا ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی. د اپلیکیشن ضرور ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.